زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز 7 فل کورس وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو ته وړاندې کوم او که چا زموږ چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د دې په څنګ کې بیل بټن ووهئ او زموږ ویډیو هر وخت تعقیب کړئ نو انشاءالله زموږ له ویډیوګانو څخه به ګټه اخلو. راځو اول کمپیوټر کې موږ پین پروګرام شروع کوو چې بیا وروسته نوټپاډ بیا وروسته د کمپیوټر د وینډوز سیټینګ یا کنټرول پینل په اړه تاسو ته معلومات درکوم. پین خپل رنګ کولو ته وایي د دې خلاصولو طریقې او دا شیان چې ښکاري دا چې تاسو کوم ګورئ دې ته خپله د کمپیوټر آیکنس ویل کېږي دې ته آیکنس ویل کېږي او کوم دغه تصویر چې ګورئ او دغه بکګراوند ویل کېږي د کمپیوټر د سکرین ته خپله ډیسکټاپ ویل کېږي او د کوم د تصویر چې ښکاري دې ته بکګراوند ویل کېږي او د خپله دې بټن ته سټارټ بټن ویل کېږي او د لیست کوم راخلاص شو دې ته سټارټ مینو ویل کېږي او دې برخې ته ټیسک بار ویل کېږي. راځو سټارټ بټن باندې سټارټ بټن دې باندې کلیک کوم او دلته اوس موږ د پینټ پروګرام راخلاصوو. په دې مینو کې ګورو دغه دی دا پینټ PAINT پینټ دا باندې کلیک کوو زموږ ته پینټ پروګرام راخلاص شو. بیا دا سور ځای چې چېرته هر ځای کې تاسو وینئ دا دې سره هر پروګرام کلوز کېږي یا بندېږي دې باندې کلیک کوو کلوز کوو. یو بله طریقه تاسو ته ښیم بیا سټارټ بټن کلیک کوم دا سرچ باکس دی دلته لیکم چې MS پینټ ګورئ چې پینټ بټن پیدا شو او که دې باندې کلیک وکړئ MS پینټ زموږ ته پینټ پروګرام خلاصېږي. او دریمه طریقه هم شته د دې لپاره سټارټ بټن باندې کلیک کوم دلته راځو رن کمانډ دا چې تاسو ګورئ په دې باندې کلیک کوو دلته زه لیکم چې MS پینټ کله چې دلته MS پینټ ولیکئ انټر بټن ووهئ بیا انشاءالله همدې سره راخلاصېږي انټر بټن وهم بیا موږ ته پینټ هم راخلاص شو. دریمه طریقه وه. څلورمه طریقه هم شته ستاسو سټارټ مینو کې پینټ پروګرام پیدا کړئ دې باندې ودرېږئ بیا ښی کلیک وکړئ موس کې ښی کلیک وکړئ بیا به دلته راشئ لاندې پراپرټیز ته پراپرټیز باندې کلیک وکړئ پراپرټیز څخه وروسته دا وینډوز راخلاصېږي په دې کې به شارټکټ جوړوئ. تاسو ګورئ شارټکټ کی او دا شارټکټ زه ختموم. شارټکټ کی په دې برخه کې نن لیکلی وي نن نو دلته تاسو د کیبورډ څخه یو بټن پریس کړئ خو چې فکر مې وي یو داسې بټن پریس کړئ چې په هغه باندې مخکې شارټکټ ستاسو کمپیوټر کې موجود نه وي مثلا د وینډوز یا د وورډ کوم وینډوز چې جوړ شوي شارټکټ دي هغه باندې نه جوړېږي دا سره یو اضافي بټن هم راځي چې آل بټن ورته ویل کېږي جوړ کړه له منځه ځي. مثلا زه کیبورډ څخه پی پریس کوم یا پی بټن وهم نو زموږ ته کوم کنټرول پلس آل پلس پی په نوم د پینټ لپاره شارټکټ جوړ شو. مثلا دا ډیلیټ کوم M جوړوم کنټرول پلس آلټ M جوړ شو مثلا وی په نوم هر یو ډول غواړئ خو تاسو یو داسې ډول شارټکټ جوړ کړئ چې لومړنی توری د هغه پروګرام راواخلئ نو تاسو لپاره له یاده مو نه وځي. نو دا دی چې پینټ په سر کې لومړنی توری پرې راغلی زه پې پریس کوم دا زموږ لپاره شارټکټ دی. بیا به راځئ دلته بیا اپلای کوئ اوکې کړم. اوس زه راځم کیبورډ سټارټ بټن دلته سرچ کې لیکم او کله چې OS کې ولیکئ دا دې خپله څه ویل کېږي ته کنټرول ویل کېږي دې بټن ته آلټ ویل کېږي او زه بل پی بټن وهم موږ ته پینټ پروګرام خلاص شو. او دا په کمپیوټر کې انټر دی او دا څه دی شیپ دی او دا کیپس لاک دی ټیب دی دا سپیس دی وروسته دا بله ویډیو کې دا تاسو ته د کیبورډ په اړه معلومات درکوم. نو ستاسو شارټکټ کنټرول آلټ او پی دا د پینټ د خلاصولو لپاره شارټکټ و. دا طریقې د پینټ په خلاصولو لپاره انشاءالله اسانه وي مشکلې نه وي هر ډول هر طریقه تاسو کولی شئ وازمایئ. راځم اوس زه پینټ پروګرام کې یو څه کار کوو. دا پینټ پروګرام دا کونج برخه کې چې کوم تاسو ګورئ دې بټن ته ویل کېږي چې پینټ بټن ساري دې ته پینټ بټن ویل کېږي. دې په څنګ کې بل کوم چې تر دې ځایه څخه تر دې ځایه پورې دې ته کویک اکسس بار ویل کېږي. او دلته دا چې کوم دی دا پینټ مینو دې ته ویل کېږي چې پینټ مینو او دې په څنګ کې دا کوم دا چې ښکاري دې ته ربین ویل کېږي او د دې ځای واخله تر کلوز یو دې بټن پورې دې ته ویل کېږي ټایټل بار دې ته ویل کېږي ټایټل بار.
او د لاندې کومه دا سپینه کرښه تاسو ګورئ دې ته سټیټس بار ویل کېږي. سټیټس بار ویل کېږي. دا کونج کې یو بټن، دوه، درې، دې بټن ته کنټرول بټن یا کیپشن بټن وایي. دې ته کنټرول یا کیپشن بټن ویل کېږي چې دلته درې بټن موجود. یو کلوز بټن، د سور ته کلوز ویل کېږي. د بل ته مینیمایز ویل کېږي. دا بټن کلوز بټن دی، دا مکسیمایز دی او دا منیمایز دی. کله چې دا کوم لاین چې تاسو ګورئ دې ته ورټیکل سکرول بار ویل کېږي. ورټیکل سکرول بار، ورټیکل سکرول بار، ورټیکل عمودي ته وایي. او د لاندې چې تاسو کوم ګورئ او دلته یو بل د صفحه چې کله یو غټه شي او څلویه شي سور پیدا کړي، مثلا هوریزنټل سکرول بار یعنی افقي سکرول بار. نو دا نور درس په انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې وایي. بیا دلته اپینټمنټ کې نیو دی او 15 سیوا په دې باندې په راتلونکي ویډیوګانو کې خبرې وکړو. نو هیله ده چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي. نن یوازې لنډ انټروډکشن درکړو او په راتلونکي ویډیوګانو کې به پوره نور معلومات هم